کوم کنه موږ دنه تاسو کو مال یو جواب راکا ما یو ستا یو ویډیو کتله خیر دا چې خو ډېرې ویډیوګانې دي چې ما وکتلې او هغه ویډیو د مفتي منیر شاکر صاحب په دغه کې که نه خو اول خبره دا ده چې کوزوئ به مې نه ځکه چې تاسو بیا چاله جواب نه ورکوئ صرف خپله وکوئ او بیا سړی کوز کوي که نه دومره زور خو بیا تاسو کې نشته چې د سړي جواب واورئ که نه ته څلور امامان منې که نه منې غلی زه په ځان کې لږ زور پیدا کړم چې زور سره سره که نسته زور خو تاسو کې شته دی نه د سره پوه شو تاسو څلور امامان منئ که نه منئ اوس سپورټ کوم دی الله بنده کیمرا یې درته خلاص کړی دی که نه زور خو پکې نه صحیح ده څلور امامان منئ لږ سپورټونه درته وکړو مهرباني وکړه ما له چې کوم څلور امامان منئ تاسو که نه مې ته دې سوال وکړه مهرباني وکړه سوال مې دا کړی دی چې ته مفتي منیر شاکر صاحب ته چې کوم دی نو ته هغه مردار حساب که چې دا مردار شوی دی که نه دا په کومه دغه کې تا وویلې چې ولې هغه خو مفتي و د خلکو دغه یې کولو او ته چې کوم دی دې ځای کې په هغه باندې دا فتوا ولګوله چې دا دغه حساب شوی دی نو دا تاسو ښه وکړه داسې لکه یو جنرل سوال دی که نه زه خو ډېر دا خبرې نه کومه لکه خو لکه دومره چې په دې ویډیو ما ستا ډېرې ویډیو وکتلې ډېرې مې وکتلې خو په دغه خبرې تکرارا مه کوئ د الله خاطر وکړئ زه بیا وروسته یو پاکټ ګولۍ درلیکم یو ډاکټر ته به ورسې وایي دواخانې ته د څه شي ورته وایي میډیکل ته مایک خو مه بندوئ که نه اول خو زما د خطا خو بیا سړی زر کوز کوي مایک بند کوي ولې چې تاسو د جواب نه وکسه وایه وایه خطا خبرې مور تکراري خبرې مه کوه نو یو قسم ګولۍ بیا زه درلیکم یو میډیکل ته به ورسې هغه بیا درکړي ښه هغه بیا وخوره انشاءالله الله به دې صحت درکړي خبره دا ده دا د تا منیر شاکر سي د ما په محمد رسول الله پسې خبرې کولې په د خپل پیغمبر باندې غیرت درځي که نه درځي شرمېدل الحمدلله الحمدلله ولې نه زما منیر شاکر نه دی زه قرآن منم رسول منم چرسیانو شرابیانو څه بلاوي یاست په غضب دي خدای اخته یاست چې راسئ اتې پسې چالو شي اخته غون خلک دي چې کوم نو څوک چې د خره ملګری وي هغه هم همدغسې خر وي لکه دا ته د انسانانو ملګری چې انسان رب درنه جوړ کړي ته که خر نه وي د خره ملګرتیا دې په خدای قسم که کړي وای تاسو ټول حرام زه لاړ شه طلاقیانو هغه کدي سره د نکاح وکړه ګوره دا مې یاد وساته هغه در باندې طلاقه کړې وه خدای دې غر کړه ښه دې نه خبرې ښه کوي نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد ګوره که دې څومره اولادونه پیدا شوي له هغه نه وروسته په خدای ټول له زنا نه پیدا شوي دي دا مې یاد وساته له څه شي عمر زنا نه پیدا شوي ټول له زنا نه پیدا لاړ بسې نکاح به یا دې به ټول نکاح یې وکړی ځکه په ټولو باندې په خدای قسم طلاقې کړي دي ښه نو دا دوه ګټې درته رسېدلي وه یاسې دلته راسې الحمدلله ویلی نسې او خبرې بیا د سړو کوي ته یارې خدای وپېژنه ته تر اوسه خدای نه پېژنې الحمدلله که دغسې په لمانځه کې وایي د لمنځونه دي ټول باطل او فاسد دي الحمدلله په کومه ژبه کې ولا که د بنګالیانو په ژبه کې ولا که د هندیانو په ژبه کې ولا که د مسلمانانو په ژبه کې ولا که د یهودو د نصاراو په ژبه کې الحمدلله بالکل ته رب نه پېژنې د رب حمد و ثنا و صفت نه پېژنې بیا راځې پلانی منیر شاکر چې ما په پیغمبر پسې خبرې کولې پروا یې نه کوله د ټول امت پسې خبرې کولې پروا یې نه کولې خو زه حق نه لرم چې دا سیکولر خلقو ته ور وپېژنم عجیبه خلق یاست د الله بندګه یاسې دلته راسې یو سوال وکړي د سړي په شکل یې وکړه کمې قناعت در نه کړل کمې بحث در سره ونه کړل کمې غلطیانې درته په ګوتې نه کړي بیا ما ته وایي چې قاري صاحب نو تا دا خبره ولې کړې ده دا دې حق ده کله چې یو خبره وکړې سوال وکړه نر غوندې جواب ته بیا دومره نر څه غوږ ونیسه چې کله مې جواب درکړل که دې قناعت حاصل سو چې صحیح ده حاصل سو الحمدلله په دې اړه باندې دا اوس څو ورځې کېږي چې موږ دا بحث ډېر دوستان دي وایي قاري صاحب ولې ګورې تاسې په قومیت کې غرق یاسته دا نیشنلیزم یا نیشنلیستان یا هغسې کوم په پښتني غیرت در پکې پیدا کړی یو دا یې ښه کار کړی چې پښتني غیرت خو له دین نه یې خلاص کړلاسته له ایمان نه یې خلاص کړلاسته له قرآن او له پیغمبر نه یې خلاص کړلاسته
زه خو هغه د پښتنې په اړخ نه درته غږېږم کوم چې د پښتنو دپاره د نرتوب خبرې کړې وې دغسې خو دا میرزا غلام احمد قادیاني سي ده هغه د تا مفتي منیر شاکر خوایي وایي زه مفتي یم هغه نه دعوه کړې وایي زه نبي یم خدای مو بیخونه باسه په کار خو دا داسې په دغه سړي پسې روان یاست خو په هغه قادیاني پسې لاړ سي هغه خو بیا یو ښه غټه دعوه یې کړې وایي زه نبي یم یار یې ویل وایي مهدي یم بیا یې ویل وایي زه عیسی ابن مریم یم بیا یې ویل وایي نه زه مستقل نبي یم ماته وحی راځي نو دی الله بندگانو ښه راځئ په خیر